عبدالرحمن بابا فرمایي ویزه رحمان لریا زهد پناه غواړم د ریا زهد عذاب دی هم عتاب دی او را سرګند بشي پرهیز د پرهیزګارو که قادر شي په شاهد او په شراب او په غزل کې خطبه ته انتخاب وي د رحمان غزل تمام د انتخاب. عبدالرحمن بابا فرمایي د ریا لزاهده زما توبه ده چې کاندي څوک په رسم په عادات او وی په ورځ پند و نصیحت وایي ته بل ته په شپه ناست وي د مغان په خرابات او دین یې دام وي د دنیا په لار کې ایښې پرې را اړوي وحشیان د مخلوقات او د هغو په لور یې سترګې وي ختلې چې په لاس یې سرسایه وي یا زکات نو ویزه رحمان له هغه اهله پناه غواړم هر چې لاف که په خلاف د مقامات. عبدالرحمن بابا د عشق باره کې وی کم عشق چې په حقیقي معنو کې وي یعنی کاغه د الله تعالی سره وي که د دنیا سره وي خو چې په صحیح معنو کې دی عاشق وي دغه عشق انسان د دنیا د کارونو نه وکاږي. وی چې برهم که عاشقی د چا مزاج حکیمان یې درمانده شي په علاج او په اشنا پسې تل جاړي په دوو سترګو د اوبو په ځای خوناب کاندي اخراج او دواړه لاسي وي له دواړه کونه وتي ډوب وي تل د عاشقي په امواج او په هغو کې چې څه بوی د عاشقۍ وي پکې نه وي بوی د رسم و د رواج او وی ابراهیم ادم سه هسې نادان نه و چې نظر یا په تخت و یا په تاج او وی مجنون هسې رنگ مین په لیلا نه و چې په نورو یې موقوف و احتیاج او لیونتوب له لیونیو تلونه نه دی که راج په خونور شي یا تاراج او که سر لکه منصور غونتې په دار شي دغه دار دی و رحمان و ته معراج. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې په سترګو کې خار وي څه به خوب کا او چې په زړه یې غم د یار وي څه به خوب کا نو وی خوب له یار سره هم د عاشق نشي او چې یار په بل دی یار وي څه به خوب کا او وی په دنیا کې خوب هغه کا چې نادان وي هغه ژوی چې هوښیار وي څه به خوب کا او وی دیدار نه دی چا په پټو سترګو کړی چې مطلب د چا دیدار وي څه به خوب کا او وی بل لار د مرګ در لارې ګرانه نشته او وی چې پخوا یې حاصلار وي څه به خوب کا نو وی زه رحمان د یار بنده او خدمتګار یم چې بنده او خدمتګار وي څه به خوب کا. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې نظر کړم په قسمت او په نصیب راته هیڅ شي خپل تالاش او خپل ترتیب مگر خود په خپل خدای د چا طبیب شي ګینې نشته په جهان کې بل طبیب.